زمن وای درته لغته درکړه زمونږ خر پورې دې ولې خاندل د نارنج د ګلانو د وږمو سره یو ځای غره بخښنه غواړم دا مشاعره خو سړیږي نه ماشاءالله شپه نیمایي ته نږدې کېږي او جم و جوش او د ملګرو مینه او شور هماغسې غره په سر لمر پورې دې ولې خندل غره په سر لمر پورې دې ولې خندل او زیړ مازدیګر پورې دې ولې خندل له نیکټۍ دې پرتوغاښ جوړ شو زما څادر پورې دې ولې خندل غره په سر لمر پورې دې ولې خندل زیړ مازدیګر پورې دې ولې خندل له نیکټۍ دې پرتوغاښ جوړ شو زما څادر پورې دې ولې خندل خدای شرمولې قرآن ووهلې په پیغمبر پورې دې ولې خندل د لنډغر زویه کولاب نغا په پښتون ټبر پورې دې ولې خندل زمونږ وایي درته لغته درکړه زمونږ خر پورې دې ولې خندل چې مخکې تمثیل کې ملګرو ویلي چې شاعر یو شعر ته راوغواړي او هغه چې بیا شروع کړي هغه یې نو دغه موږ باندې ملګري شعرونه اوږده اوږده وایي مجبوریت ډېر د کچنۍ ښځې بچی دی د سړي بچی به نه سړي ته اړ کي شاعران د قوالانو در ته ودرئ د ذلت کند او کچکول به ور په سر کي مینتوب هم ډېر د ډمې ښځې زوی دی سړی هسې پکې مست شي په ګډا شي لیونتوب خو پکې نیمه پاچاهي ده چې د خوبه راویښېږي نو ګدا شي سړیتوب هم چې بیخي د حده زیات شي د استاد درباریتوب ته دې جوړېږي مخامخ چې د خره وشي صفتونه ښه پوره کمکلتوب ته دې جوړېږي غربت هم ډېر د خنځیر سړي اولاد دی که اول نه وي اخر به وخیرېږي د شتمنو تر مرۍ به یې لاس رسي غوښتل کېږي به نه حق اخیستل کېږي او تورو سترګو ته وژل د ځواب څه دي سم تورو سترګو ته وژل د ځواب څه دي تش کاږه واږه باڼه پورته کول دي او ښکلي سم لکه د واورې ګلابونه د کابل ساړه په زړه ننوتل دي یو شعر به ولرو